السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې روغ جوړ بوي او د ژوند په مزو کې بوي عزتمندونه ویډیو کې درته هر کله وایم عزتمند ډېر افسوسناک دردناک واقعیا مخ ترغلی دي د لکی مروت سره تعلق لرونکو دوه رونه چا ډېر په بدردۍ سره د اختر په ورځ قتل کړ آیا دا ولی قتل پولیس په موقع باندې رالو او چې چا قتل کړل هغه په موقع باندې گرفتار کړل او د پولیس ډېر اعلی کارکردګي وخیله چې په د ډرزو په دوران کې راغلل او دا گرفتار کړ مرګرو د سوکو او د ولی د کسان قتل کړه د خبرې تاسو په خپل واوري چې د دومره ظلم او زیاته د ولی وکړه چې د اختر په ورځ سکرونه قتل کړل او کور ته ورته مرګرو ویډیو کتونه مخکې تاسو زمونږ په دی روشنی کلیک چینل کې نوی نو زمونږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومه ویډیو راځي چې تاسو ته زر تر زر او د دې سره د ټالی نشان چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبري گئی مرګرو ډېر افسوسناک دردناک واقعیا مخ ترغلی د کی مروت سره تعلق لرونکو 200 کروڑه نن د اختر په چا ډېر په بدردۍ سره قتل کړل او دا ظاهره کیږي چې د دې خپل کې هیڅ قسمه سره دښمنی نه واخو چون کې د دې خپل کې د مشرور سره د کس لانجه کړي و چې داغي په وجه باندې بیا د فیصله هم شوی و خو چون کې د کس ور سره فیصله نه منله چې داغي په وجه دا په د اختر په ورځ راغلو او د سره نور کسان هم او د پټازیو کې چې داغي کې د دوه رونه په کور کې او دواړه قتل کړل او د دینه بعد پولیس چې کله خبر شو پولیس په مخ سره راغلو او د کوم قاتل د گرفتار کو په مخ سره او د قاتل دا خبره د ما سره نه لګیدا د دې په وجه باندې ما د دنه بدل غشتو د ما پاسې خبرې کوم د دې وجه زتنګ شوم او د باندې د دواړه مارونه قتل کړل یقینا چې ما ډېر غات جرم مرګرو پکار د چې د پانسی ویر کې ځکه چې د دومره ظلم زته کو چې د اختر په ورځ دوه کروڑه قتل کړه امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښوي ډیره مننه شکریہ